ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني اوسنی نظام اسلامي امارت یې د بدنامولو څخه وژغوره. دا چې څنګه ولې ملګرو که تاسو غواړئ پوه شئ د ویډیو تر پای راسه پاتې شئ او د مهمو خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني د ترهګر په نوم د اسلامي امارت د بدنامولو مخه ونیوله. هغه داسې چې د یکشنبې په ورځ سهار امریکایي ځواکونه ارګ ته ځي د اشرف غني ګارډ خالصلا کوي او د استعفا غوښتنه کوي. اشرف غني اسویلي کار کوي په ځواب کې ورته وایي چې تاسو زما ځای ناستې راولئ زه به استعفا وکړم او واک به ورته ور وسپارم. امریکایي ځواکونه لا جوابه کیږي له ارګ څخه درومي. دی وخت کې طالبان د کابل ښار دروازو ته رسیږي. هلته د خپل مشرتابه له امر سره سم تم کیږي. د مافیای کړۍ په لمسون کابل ښار کې ګډوډي جوړیږي. خمیس علي همایون چې ځان د اسلامي امارت له لوري د کابل د قومندان امنیې په توګه معرفي کړ چې طالبان په دې ارتباط خبر هم نه و. طالبان د امن د تامین په خاطر د ولس په غوښتنه مجبوریږي چې ښار ته داخل شي. دلته د اشرف غني ځایناستی شتون نه لري چې واک ورته وسپارل شي. مافیای کړۍ توطیه جوړوي چې د ورځې په جریان کې یا د شپې د طالب په جامه کې ارګ ته ننوځي اشرف غني ووژني، طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته یې په ترهګره معرفي کړي. مګر اشرف غني له فکره کار واخیست، هم یې ځان په امن کړ او هم یې طالبان د نړۍ پر مخ د ترهګر ثابتولو څخه وساتل. اشرف غني د امریکا او ناټو د وتلو پر مهال له دوی څخه د پاتې کېدو غوښتنه ځکه ونه کړه چې نه یې غوښتل په افغانستان کې نوره جګړه دوام وکړي. ګرانو لیدونکو دا اوس زموږ ته د یوه حال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ نو باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.